السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به محمد عارف وزیر څوک و؟ دا پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی عارف وزیر تر 3 ساعته جراحي عملیاتو وروسته نن په اسلام آباد کې په یو روغتون کې شهید شو. په عارف وزیر د جنوبي وزیرستان مرکز ونه کې برید شوی و چې د تېرې شپې راهیسې بېلابېلو روغتونونو ته یوړل شو، خو په وروستیو کې شهید شو. د دغه برید مسؤلیت لا هم کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې عارف وزیر د پاکستاني ریاست له لوري په شهادت ورسېد. عارف وزیر څوک و؟ عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی بلل کېده. هغه د پاکستان په پارلمان کې د پښتونخوا استازی او د پي ټي ایم مشر علي وزیر ترزوی هم و. عارف وزیر په شمالي وزیرستان کې په پښتنو له سختو ظلمونو وروسته د علي وزیر سره یو ځای د مبارزې ډګر ته راوتلی و، خو نوموړي د علي وزیر وړاندې په دغه سپېڅلې مبارزه کې شهید کړی شو. عارف وزیر د ژوند ډېرې برخې په د پاکستان ریاست په تورو زندانونو کې تېرې کړې. هغه له شهادت څو ورځې مخکې له زندانه آزاد کړی شوی و. عارف وزیر ډېر تنکی ځوان و. هغه د لوی افغانستان سره خورا ډېره مینه درلوده. نوموړي به تل ویل چې افغانستان یې خپل کور دی. عارف وزیر څه وخت وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسمو ته هم راغلی و چې دلته یې خورا له سترې هرکلۍ سره مخ شو او هم یې پر بېلابېلو غونډو کې ویناوې وکړې. عارف وزیر بشپړ نوم سردار محمد عارف وزیر دی. هغه د پښتون سیاستوال و. د پي ټي ایم مخکښ غړی بلل کېده او هم د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د جنوبي وزیرستان مشر و. د عارف وزیر بشپړ نوم سردار محمد عارف وزیر دی. د عارف وزیر قومي مشر سید جان زوی پر 1992 میلادي کال د سپټمبر پر 8 نیټه د شمالي وزیرستان په مرکز ونه کې د نړۍ ته سترګې وغړولې، خو د نږدې 28 کلونو په عمر په شهادت ورسېد. عارف وزیر